kad romano dostanu stili mashaiza gotayam. Tulu ta maluma da che da yawi robe da zdakli pa bahir ki kamusuna. Dera muhim di. Tasi gori us zma pa laski. Paktu chini au chini paktu kamusuna nisi. Ha. Fikra kawam che da Afghan zuanang da خپل هیواد د سولې او ثبات په رڼا کې د زده کړو لا زیات فرصتونه ترلاسه کولی شي او ځینې یې ښایي لیواله وي چې په پښتو چیني ژبه زده کړي. نو زه هیله لرم چې د داسې قاموسونو د پیژندلو لپاره دوه ویډیوګانې جوړې کړم او په دغو ویډیوګانو کې تاسو ته د داسې قاموسونو معلومات وړاندې کړم. هیله لرم چې زما ویډیوګانې به له هغو دوستانو سره مرسته وکړي چې غواړي په پښتو چیني ژبه زده کړه وکړي. لومړی غواړم دغه ګورئ پښتو چیني قاموس朴实土语汉语词典او دا په چین کې د پښتو او چیني ډېر بشپړ او ډېر مهم او دروند قاموس بلل کېږي او دغه قاموس زما د دوو ګرانو استادانو لخوا لیکل شوی یعنې ښاغلي张敏ښاغلي车红才لخوا لیکل شوی دی. اوس زه به په جدي توګه د دغه قاموس معلومات تاسو ته وښیم. دغه قاموس ډېر پوښ لري او ورباندې د پښتو چیني قاموس نوم او ښکلي انځورونه پنځول شوي دي. توره رنګه او دغه انځور ډېر ښکلی دی.朴实土语汉语词典یعنې پښتو چیني قاموس دی. نوم یې دا دی او د دغه قاموس رنګ طلایي رنګ دی. ګورئ طلایي رنګ او پر باندې توري او انځورونه یې هم پوښته ورته دي. د دغه قاموس د تعریف وخت ډېر اوږد دی. کابو د تعریف بهیر کابو شپږ کلونو ته دوام درلود او زما دوو استادانو ښاغلي چه هون څای او جان مین په شپږ کلونو کې د ډېرو ستونزو په لرې کولو سره دغه ملي دنده ترسره کړې ده. د دغه قاموس په سریزي کې د تعریف بهیر یادېږي او دا یوه ډېره اوږده کیسه ده. که تاسې غواړئ واورئ او په کمنټونو کې ولیکئ او زه به د یوې ځانګړې ویډیو په جوړولو سره دغه کیسه تاسو ته وړاندې کړم. د دغه قاموس له لړلیک څخه یې څرګندېږي چې دغه قاموس په پنځو برخو لویو برخو ویشل شوی او عمومي پاڼې شمېرې یې او دغه قاموس کابو 1390 پاڼې لري. په دغه قاموس کې د پښتو لغتونو د چیني ترجمې سربیره د الفبا لیست او موږ وګورئ چې په دې ځای کې د الفبا لیست شته او په منځ کې ټول د پښتو لغتونو د چیني ترجمې دي او موږ په پای کې
وګورو. د دغو ترجمې سربېره او د دغه قاموس په ضمیمې کې د بېلابېل هېوادونه یا سیمې او پلازمېنې په اړه لیست او دا د افغانستان د لمریزو میاشتو نومونه داسې نومونه او دا د شمېر ښودلو کلمې دغه لیست او دا د اوږدوالي حجم او وزن متري واحدونه دا د افغانستان د اردو جوړښت نظامي مشروعیتونه او رتبې ګوري د افغانستان د اردو جوړښت د افغانستان نظامي مشروعیتونه د افغانستان نظامي رتبې او په دغه لیست کې ټول د خپلوانو عنوانونه او دغه ځای ځینې بې قاعدې فعلونه او د پښتنو نومونه ګوري اباسین او باتور داسې نومونه پکې شته او دغه ځای د ښځو نومونه هم او زه خپل نوم پیدا کوي غین غوټۍ ګوتي غوټۍ زما نوم هم پکې شاملېږي خو د دغه قاموس په پای کې معلومات ښیي چې دغه ځای ښیي چې دغه قاموس د چین د سوداګریزو چارو مطبعې لخوا د 2014 کال په دسمبر کې د لومړي ځل لپاره چاپ شوی دی او بیه یې 408 رمینبي یونه ده چې شاوخوا 7,000 افغانۍ کېږي دغه ځای دا د دغه ډېر دروند او بشپړ او مهم او غوره قاموس په اړه معلومات دی درنو دوستانو څنګه هیله ده چې ستاسو دغه معلومات خوښ شوي وي له پاملرنې څخه ډېره مننه خدای پامان او زه به په بله ویډیو کې د نورو چیني پښتو او پښتو چیني قاموسونو معلومات تاسو ته وړاندې کړم خدای پامان 再见